الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. د الله رب العزت په توفیق سره د سورة البقره 203 نمبر آیت پورې خبره ختمه شوې او په دې اخرنی آیتونو کې بعض احکام د حج بیانېدو او په منځ کې دا خبره بیان شوه چې دو قسمه خلک دي. یو هغه دي چې هغوی صرف د الله نه دنیا غواړي چې بس دنیا را سره وي. دویم قسم خلک هغه دي چې هغوی دنیا او آخرت دواړه د الله نه غواړي. او موږ دا خبره ذکر کړې وه چې ټول څلور قسمه خلک به ذکر کېږي، دوه پکې دغه دي. اوس دریم قسم الله بیانوي، هغه هغه دي چې هغوی ظاهره کې آخرت خوښوي او نور د زړه نه هغوی دنیا غواړي. او دا هغه خلک دي چې دوی ته منافقان ویله کېږي. منافق په ظاهره کې دا وایي چې زما آخرت خوښ دی، زما دین خوښ دی، موږ ایمان راوړی، او په زړه کې دا خبرې نه وي، په زړه کې منافقت وي. دا روان آیت چې کوم دی 204 په دې کې الله رب العزت هم د دغه منافقانو خبره کوي. بعض منافقان به د رسول صلی الله علیه وسلم خواله راتلو، لکه په هغو کې مشهور اخنس الثقفي او دغه شان بعض نور. اگر که دا آیت عام دی، شان نزول کې د دې د بعضو کسانو نومونه اخیستې شوي دي، خو دا مسله عامه ده د هر منافق دپاره. نو هغوی به د رسول صلی الله علیه وسلم خواله راتلو او قسمونه به یې خوړو، قسمونه چې زمونږ چې څه په دې خوله ده دقه زمونږ په زړه کې ده. او دومره پستې او خوږې خبرې به وکړي چې رسول صلی الله علیه وسلم به هم په تعجب کې واچو. د منافقان خو ډېر چالاک وو، مخکې تفصیل تیر شوی دی او نورو ایتونو کې به هم راشي. دومره چالاک وو چې رسول صلی الله علیه وسلم به هم د هغوی خبرې ته غوږ ایښود، خبرو کې تکړه و، عمل یې نه و. او بیا چې به د رسول صلی الله علیه وسلم د خوا نه ووتو، د هغه دغه اخنس منافق ته او که بل څوک، نو بیا به حتی الوسع کوشش کوو چې په ځمکه کې فساد وکړي. نو الله رب العزت هم دغه قسم خلک بیانوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن الناس او بعض د خلکونه من يعجبك قوله اگه سوک دی چی تعجب کیا چی تالر وینا داغا فی الحیات الدنیا وبارد جون دنیاوی کی تعجب کی تالر اچھی وینا داغا صرف د دنیا ببارکی. یعنی داغا خلق پا دنیا باندی پوه دی، پا آخرت نظر نشتی، دا آخرت پا جزا او ثواب داغا سر اس کار نشتی. خبر داغا طول چی داغا دا هغه د دنیا دپاره ده. هر چې مؤمن دی نو د ده نظر په آخرت باید دی، مخکې د دنیا نه او په دنیا یې نظر. دا مسله پرون بیانه شو، لکه څنګه چې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده، وابتغي فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا. په دنیا نه خپله برخه مه هېروه. دنیا کې لازم برخه ته چې ژوند تیرې دنیا به کې، دا د ضرورت مطابق ته نور په دې باندې مکمل نظر دی او دینداره مؤمن نه دی. په دې ځای اوچت کله کې مکمل نظر چې د مؤمني هغه په آخرت باندې، هر چې دنیا باندې نظر دی نو دا عارضي ده او د ضرورت مطابق دی. خو دا خلک ډېر زیات چالاک وو. الله پیغمبر ته ووایي دوی تا په تعجب کې واچوي. خو هغه وینا چې کومه د دنیا په باره کې ده، آخرت کې د دوی وینا څوک په تعجب کې نه اچوي، ځکه چې آخرت وله ورځي نه، آخرت ورته معلوم نه دی. دا په دې مسلمانانو کې مې دي چې هغه کله د دنیا خبرې شروع کړي نو خبرې بندېږي نه، دومره خو هغه کړتوي او لګیایي. خو چې کله خبره د دین راشي بس د ده نه به چاړه ګونګې هر څه به ترې جوړ شي. هله ورځي نه آخرت، چېرته د دین سره وخت نه دی تېر کړی، د دین په باره کې معلومات نشته، نو څه خبره به هغه د دین په باره کې وکړي. او حدیث کې دا راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي، صحیح حدیث ته امام ترمذي راوړی، من كانت الاخره د چا چې آخرت هم او غم او فکر او سوچ شي،
جعل الله غناه في قلبه. الله رب العزت د ده زړه غني کړي. زړه دغه مالداري ته دومره ضرورت نشته کومه چې د لاسونو ده او د بدن د اصل مالداري د زړه ده. او واتته الدنيا وهي راغمه، او دنیا په ده پسې په زبردستۍ سره راوستلی کېږي. الله رب العزت دله دنیا ورکوي. او د چا چې دنیا غم او سوچ او فکر شي، جعل الله فقره بین عینیه، الله رب العزت دا غریبي د ده مخې ته ساتي. همیشه دی خواري، همیشه سره د مالدارۍ سره د هر څه. ولم یأته من الدنیا الا ما قدر له. د دې ډېرې منډې سره چې د نظر صرف په دنیا دی او سوچ او فکر ټول د دنیا سره دی، دنیا ورته بیا هم دومره میلاویږي څومره چې د ده په نصیب کې. د ډېرو منډو سره ډېره دنیا هغه نه میلاویږي. بل صفت د کې دا دی ویشهد الله علی ما فی قلبه، او ګواه کوي الله لره په هغه څه چې د ده په زړه کې دي. وهو ألد الخصام، او دی ډېر سخت جګړه مار دی. ألد الخصام دو صفات نور شو. یو دا چې الله رب العزت ګواه کوي په هغه څه چې د ده په زړه کې دي، وی الله په دې باندې ګواه دی. او دا د منافقانو مشهور صفت ته مخکې خبره شوې وه چې دوی قسمونه ډېر زیات خوري، او قسم ته د دوی د سوچ مطابق ضرورت په دې دی ځکه چې دوی ته خو پته دی چې موږ دروغجن یو. نو که اوس چاته پته ولګي چې دا منافق دی او دی دروغجن دی، نو ځکه قسمونه ډېر زیات خوري. بل دا چې وهو ألد الخصام، سخت جګړه مار دی. خصام جګړه مار دی، الد سخت. او حدیث کې دا راځي، عائشہ رضی الله عنها وایي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی چې د الله رب العزت په نسب باندې هغه انسان چې د الله انتهایی بدي شي هغه سخت جګړه مار انسان د الله بدي شي. د هر چا سره جګړې، هر چا سره جګړې. او دا د منافقت یو نښه هم ده، حدیثونو کې د دې ذکر راغلی. د دې نه ځان ساتئ. ګور بعض خلک د دې الټه صفت کوي، یاره پلانې به منې به پسې کې، دا خو د منافقت نښه ده. هر چا سره جګړې. او چېرته یو کس نیم سره اختلاف راغی په کال کې، چېرته څو میاشتو کې خبرې واوړېدل، انسانانو طبیعت دی، فطرت دی، یو بسې چې اوسېږي خبرې راوړي. هر ورځ ستا جګړه ده، او د هر چا سره دې جګړه ده. انډیوالانو سره ستا جګړه ده، مور پلار سره ستا جګړه ده، وروڼو سره ستا جګړه ده، بچو سره ستا جګړه ده، کلیوالو سره ستا جګړې، ملګرو سره ستا جګړې. نو بیا خو چل په تا کې دی. دومره خلکو کې خو چل نه که نه. یو کس دې ملامت وې، دوه دې ملامت وې، درې دې ملامت وې، نو ستا خو د هېڅ چا سره نه لګي، د هر چا سره دې جګړه ده. نو دا ټول په غلطې دی او ته صحیح، خو بیا تا کې چل دی. وهو ألد الخصام. خوشبختۍ نښه دی که نه چې انسان ژوند تیر کړي او د ده پکې د چا سره جګړو ته بد اخلاقۍ ته ضرورت را نه شي. اوس یو سړی چې زه خو به ځان کنټرول کړم، خو بل طرف د دې به څوک ګرنټي راکوي. ګوره بل طرف به کوي، موږ دا نه چې بل طرف به نه کوي، خو هغه بل طرف چې کوي هم نو ته به حتی الوسه کوشش کوي چې د هغه په شان کار ونه کړي، د هغه په شان جهالت ونه کړي. یو سړی به زیاتۍ کوي، یو سړی به کنځلې کوي، یو سړی به منافقت کوي، یو سړی به ظلم کوي، ته به هغه شان کار نه کړي. دا د منافقت نښه ده. دلته الله د منافق سړي دا نښه ذکر کړه چې دی ډېر سخت جګړه مار دی او کنځل مار دی. او حدیث کې راځي چې د منافقت یو نښه دا ده چې دی جګړه کوي او کنځلې کوي. او جګړه خو راله ځه، د انسانانو اختلاف راځي. نو بیا په دې کې د منافقت بیا نښه دا ده چې سړی بیا لګی شي کنځلې شروع کړي. او دا ډېر لوی عیب دی په پښتنو کې او په اکثرو پښتنو کې، لږو کې نه وي. دوی کنځلې ډېرې زیاتې کوي. او بیا ظلم د پاسه ظلم دا دی چې کنځي هغه څوک چې هغه په کور کې ناستي، مور، خور، لور، هغې ته څه ګناه ده؟ کنځلې ښه شی نه دی. او که بیا هم ته نه مجبوره چې دې سړي راته کړي زه جواب ورکړو، نو خو ده ته وکړه، ده ته وکړه دې مخامخ. ته نو خور دې داسې او مور دې داسې او لور دې داسې ښځه دې داسې، دا د سپکو خلکو نښه ده او دا د کمزورو خلکو نښه ده. د کمزورو خلکو چې نورې په څه وس نه رسي که نه، نو هغه به بیا د بل خور لور کنځي. دا د نرانو خلکو، د غیرتیانو خلکو، د سړیتوب د خاوندانو دا طریقه نه ده چې هغوی د چا خور لور کنځي.
بل صفت دا بیانیږي چې د فساد کوي په ځمکه کې. واذا تولى او کله چې دی واوړي ستاسو نه سعى في الارض کوشش کوي په ځمکه کې ليفسد فيها د دې دپاره چې فساد وکړي په هغې کې ويهلك الحرث والنسل او هلاك کی فصل او نسل لرا والله لا يحب الفساد او الله من نكيد فساد سرا. واذا تولى یو معنی چې کله دی واپس ستا د مجلس نه وځي د الله پیغمبره نو دلته خبرې ګوره څنګه دي. الله ګواه کوي په دې باندې چې زما په زړه کې خیر پروت بهري کردار څنګه دی دا منافق دی. د رسول صلی الله علیه وسلم په بیٹک کې مسجد نبوي کې د خبرې یو شان دي بهر کار بل شان دي. واذا تولى دا د ولایت نه مغستې شوی دی. واذا كان والیا یو مطلب دا شو کله چې دته مشرتیا میلاو شي نو بیا ښه فساد کوي. لکه چې کله د کشر دی نو وسې نه رسي خو چې کله دته ولایت او مشرتیا میلاو شي او د حاکم شي او د مسئول شي او د والی شي بیا د فساد ته الله وایي ګوره د څنګه فساد کوي. سعى فی الارض سعی کوشش ته وایي یعنی انتهایی کوشش د دی چې په څه طریقې سره فساد خور شي. دا ګوره د مسلمانانو کې بعضو کې دا صفت شته. ځکه دا خبره یاده کړئ ګوره د قرآن د ایتونه چې کله اورئ که نو خپلو حالاتو ته پکې ګورئ معاشرې ته ګوره ځان ته ګوره. یوازې دا دی چې اوس زمونږ سوچ دغه ته روان دی چې یاره مدینه کې یو منافق و د هغه نوم اخنس و هغه به دا کار کو. تا خو چې د فساد نه دی کړی په ځمکې کې نه ستا خو دا کوشش نه دی فساد وراني ته وایي هر قسم وراني دیني دنیوي ټول پکې دننه. یو سړی کار د هغه دا دی چې خلک په جګړو ورولي یو بل شی وراني دا فساد نه دی. ویهلک الحرث والنسل او تباه کوي فصل لره او نسل لره. فصل کې ځمکه راله نسل کې انسانان او حیوانات راله. انسانانو تم نقصان رسوي څارویو تم نقصان رسوي فصل تم نقصان رسوي. دا شتې داسې نمونې په هره معاشره کې فساد ورانۍ کول د خلکو ځمکې ورانۍ د خلکو زړونه ورانۍ د خلکو بچي ورانۍ د خلکو معاشره ورانۍ د خلکو خویندې میندې ورانۍ په څه طریقې سره فحاشي خورول شو نشې خورول شو چغلخوري دوکهبازي منافقت دا ټول په فساد کې راځي. نو دې طرف ته پکې خیر د خفه نه شي خو لږه توجه پکې وکړئ او ځان ته پکې هم ګورئ چې دا صفت خو به موږ کې نه فساد او ورانۍ کول په ځمکه کې. ها نو دې فصل څنګه ورانوي؟ فصل خو یو داسې ورانول دي چې سړی وران کړي په خپله داسې هم فساد ورانۍ کېږي او خلک یې کوي او داسې هم لکه بعضو علماو دا وضاحت کړی چې د ګناهونو د لاسه بارانونه بیا نه کېږي. کومه معاشره کې چې ګناهونه او فساد ډېر شي بارانونه نه کېږي او چې باران نه کېږي فصل خراب شي. دا د ده لاسه د ده د اعمالو د لاسه هغه نور هر څه خو پرېږده ځمکه هم هغه د ده د لاسه چې دی په عذاب شوه. فصل د ده د لاسه ګډوډ شو نسل د ده د لاسه تباه شو. زموږ په دې معاشره کې چې دا کم خلک نشې خورئ کم خلک فحاشیانې خورئ ټیک ټاک یې خورئ او نورې جاخې خورئ دا ټول ګورئ ټولو کې دا صفت دی کوم چې الله دلته ذکر کوي. اذا تولى سعى في الارض کوشش یې دا کوي چې دی هلاک کي تباه کی ختم کی فصل او نسل. دی خلکو زمونږ فصلونه او نسلونه تباه کړو. فصلونه یې څنګه تباه کړو نو دغو خلکو د لاسه د الله رحمت زمونږ نه بند شي فصلونه تباه او برباد شو نسلونه یې زمونږ تباه کړو. ځوانان په نشو تماشو کې اخته شوي دي چې کوم حالات نن سبا وي نو والله سړی ورته حیران شي. زنانه په لارو کوڅو کې پرتې دي هغوی نشې شروع کړي زنانو نشې شروع کړي. هلکان خو پرې دا قصه زړه شوې ده اوس نوي قصه دا چلېږي چې زنانه د بل چا قصه نه کوم زه نه د پنجاب قصه کوم نه زه د انډیا کوم نه زه د عربو کوم زه تا ته د پښتنو خبره ذکر کوم. زمونږ په علاقو کې د پښتنو علاقې ده ته په دې کې نشه عامه شوې ده تباهي وکړه. دا خلک دې د الله نه ویرېږي او ښه ګورئ لکه
دا خبره که اوږده شي فایده منه زمونږ د ایماني بېغیرتوب ته وګوره او که دا ایمان تې لرونکي که نه چې یو سړی د دین سره یې نه لګي بیا هم په یو سړي کې په بچي باندې په ښځه باندې غیرت وي فطرت کې پروت دی یو سړي نه دا غیرت هم ختمي یعنې ښه صفا موږ دا وایو چې پلانې سیب ورسره زیاتي وایو دا زمونږ د علاقې مشهور کس دی دی نشي خرڅوي د سره موږ هم خادم کوو د سره موږ راشه درشم کوو بلکې د ده نه تم هم ساتو چې پیسې ورسره ډېرې دي دی به زموږ په کار راځي دا زموږ حال دی بیا موږ وایو یاره بس حکومت دا چل وکړو حکومت خبره پرېږده حکومت له به وروسته ورځو تا ول څنګه یو کار چې زما او ستا په وس کې شتي هغه ما ورته کوو چې د داسې قسمه سړي نه بایکاټ وکړو ما ورته یې کوو نشو کولی ته لا خبرې غټې غټې کوي چې حکومت داسې وکړه حکومت به وکړي ته څه کوې ته څه کولی شي یو خبره خو زما او ستا په وس کې ده چې موږ د دې فساد دا دروازه په خپل وس مطابق خو بنده کړو هغه موږ نه بنده نو دغه خلک د الله نه ویریږي څوک چې دا کار کوي او څوک چې ورسره دې کوي دې کې مرسته کوي او شریک دی او په دې او په ګوره په فساد ځان غلی کول فساد خورول دي لکه سړي ته پته یې زموږ په علاقه کې پلانې فحاشي خوروي پلانې زنا خوروي پلانې خباست خوروي پلانې نشې خوروي او زه پې غلی ناست یم او زه د اوس مطابق خبره نه کوم زه د ده سره په دې کې شریک یم او دا یاده که چې د نورو په بچو خفه نه شوې که نه او د نورو په خویندو میندو لونو خفه نه شوې که نه دا نمبر په تا را روان دی کیدای شي فی الحال ته وینې څه وخت بعد به یې وینې خو زما دا خبره ځان سره نوټ که ویلیکه چې ته د نورو دپاره څنګه خوښې دقه شان به یې سره کېږي نه دا مه وایه چې یاره زه به د خپلو بچو حفاظت وکړم او زه به د خپلو خویندو میندو څو پورې به ته وکړي چې دا مرض عام شي ته به څنګه پکې د خپلو حفاظت وکړي او د بل دپاره چې ته غواړې ستا هغه به څنګه وساتلی شي نو کوشش کوئ چې څوک هم معاشره کې په ملک کې په ځمکه هر ځای کې فساد خورئ نو حتی الوسع د فساد مخنیوی کوئ یو سړی وایي زه خو حکومت کې نه یم هره خبره د حکومت نه وي زما او ستا هم څه وس کېږي هغه وس دا کېږي چې موږ درته نصیحت وکړو موږ دې پوه کړو موږ د خوا له څو پیرې ورشو راشو که دغه نه کېږي په دې کار نه کېږي موږ خلکو ته ووایو چې ګوره دا فساد دا سړی کوي خلک ته خبر کړو راشه درشه ورسره بند کړو ولې دا زموږ په وس کې نشته که نه دا هم نشته څه نه څه خو زموږ په وس کې دي که نه هغه کول غواړي بل صفت د دې منافق دا دی وإذا قیل له اتق الله او کله چې وویلی شي دته ویرېږه د الله نه اخذته العزة بالإثم نو ونیسي د لره غیرت په ګناه باندې فحسبه جهنم نو پوره دی د لره جهنم ولبئس المهاد او خامخا ډېر بد ځای دی تیار کړی شوی دغه جهنم الله ډېر بد ځای تیار کړی شوی یعنی په دې منافقت کې د څو صفات ذکر شو د دې سره پنځه شو که څلور شو ته حساب که د څلور د دې سره څلور حساب که نه ته د اول سر نه شروع که فساد وروسته دی یعنې موږ په هېڅ هم پوه نه شو دومره تفصیل څه صفات دي د منافق په دې کې تاسو کوم صفات واورېدو چې خبرې د دنیا په باره کې کوي نو انسان لره په تعجب کوي چې یوه الله ګواه کوي جګړه مار دی درې څلورم دا چې اوځي نو فساد خورئ په ځمکه کې اوس دا فصل او نسل دغه فساد سره شو اوس دا پنځمه ده هغه دا چې دی نصیحت نه قبلوي چې کله ورته وویلی شي ویرېږه د الله نه اتق الله نو په ده کې چې کوم د جاهلیت غیرت پروت دی د ګناه د لاسه د جاهلیت هغه غیرت هغه دله اجازت نه ورکوي چې دی دا نصیحت ومني او دا د جاهلیت غیرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وی امام طبرانی دا اثر راوړی دی وی ان من اکبر الذنوب عند الله دا الله په نس په غټو ګناهونو کې یو دا ده ان یقال للعبد اتق الله
چې یو بنده ته وویلی شي د الله نه ویرېږه او دی هغه ته وایي علیک بنفسک د خپل ځان غم کوه مه پرېږده. دا خبره خو به چا نه کړي د خپل ځان غم کوه. نشته زموږ په معاشره کې دا خبرې داسې تاسو ځان غلی کړو چې نه دا خو چا نه دي کړي. اکثر دا وایي. ګوره یو سړی ګناه کوي دا جرم دی نافرماني ده. بیا په ګناه د پاسه ګناه دا دی چې کله ورته څوک وایي چې د الله نه ویرېږه نو دی بیا ورته وایي ځه خپل کار کوه. موږ هم پوهېږو دا په ګناه د پاسه ګناه شوه. چېرې زما موږ هم غیرت دا د جاهلیت غیرت ورته الله ویلی چې خپل غیرت پکې راشي د جاهلیت چې نه اوس خو زما مرتبه خرابېږي زه به یو سړي ته ووایم چې زه موږ ومنله. او ځکه دا عادت یاد کړئ دا په عربو کې ډېر اوچت عادت دی. عربو کې که دوی کې لږ ډېر به چې هغو کې به دا صفت وي ډېر کم به اکثر د دوی چې که انتهایي بېدینه یي که نه چې نصیحت ورته وکړي نو که نور څه نه کوي ستا شکریه ادا کړي. او زمونږ هغه کله به ته یو سړي ته وګورې چې په شرع ښه برابري دعوې د دیندارۍ هم کوي. مثال کې مانځه کې دې څه غلطي وشوه سجده صحیح نه لګوي رکوع صحیح نه کوي ته ورته د مانځه نه بعد وایي چې حاجي صاحب دا طریقه څه پوه ده صحیح شو موږ ته هم پته ده. څه غوسه کېږي بلډ پریشر یې های کېږي. بلډ پریشر ولې ته های کې غلطي ده پکې وه د دې سړي شکریه ادا کړه. وروره مننه الله دې قدرمند کړه الله دې ستاسو له اجر درکړي چې ما ترې زما غلطي وکړه ما ترې زما جهالت په ګوته کړو. نو زه درته یو خبر وکړم ډېره ناشنا وایي جهالت عیب دی. جهالت په انسان کې عیب دی که نه ښه صفت دی عیب دی. او بیا د جهالت مرتبې دي. جهالت په انسان کې عیب دی او د جهالت مرتبې دي او د ټولو نه اوچته مرتبه او بدترین مرتبه د جهالت دا دی چې خپل عیب درته نه معلوم. زما په دې جمله ونه رسېدی په دې باندې ښه تفصیل هم کېدی شي. جهالت عیب دی. یو سړي کې جهالت ته دا عیب دی. بیا په جهالت کې د ټولو نه اوچته مرتبه دا دی چې دا عیب درته نه معلوم او دې ته ګوري نه او دا دې نظر انداز کړی دی. که به بل تعبیر سره ووایم هغه به داسې شي چې یو سړی جاهل دی او ځان ته جاهل نه وایي. دا ډېر خطرناک دی ځکه چې کوم چې ځان ته جاهل وایي نو دی به یو ورځ زده کړي. هغه چې ځان ته جاهل نه وایي نشي زده کولی په دې ځکه چې هغه زده کوي نه ځکه ځان ته جاهل نه وایي. لکه یو سړی دی وایي ما له ګاډی چلول نه راځي بل ورته وایي راځه د ګاډی چلول دی به ورسره کي ورځ دوه میاشتې دوه درې کاله زده وکړي. یو دی هغه له چل هم نه ورځي او په دې غوسه کېږي چې څوک ورته وایي چل دی نه درځي دی به زده کړي ځکه چې هغه تا سره کیني نه چې زده کړي. او که ته ورته د ځان نه ښیې نو هغه له پې قار ورځي. د ځان نه داسې جاهلان مه جوړوئ چې څوک درته نصیحت وکړي که نه شکریه یې ادا کوه. واذا قیل له اتق الله کله چې ورته وویل شي د الله نه ویرېږه نو هغه د جاهلیت هغه غیرت الله رب العزت وایي هغه دی راګیر کي د هر طرف نه دومره راګیر کي چې هغه نصیحت دی قبول نه کړي. بس الله وایي چې نه یې قبلوي جهنم یې کافي دی فحسبه جهنم. نو دې غیرت دله څه فایده ورکړه جهنم ته بوتو. دقه یو فایده وشوه چې دی چېرته بوتو جهنم ته بوتو. اوس زما او ستا مرضي ده چې ما او تا که خپل چروت نه خرابوي سړی زما لیول خرابېږي. مزیدار لیول دی چې اخري انتهای په جهنم وي. ساته وایه دا لیول مونږ خو لیول خرابوو ځکه زمونږ هغه لیول په کار دی کوم چې د الله په نیز برابر وي. زما هغه لیول په کار دی او په دې ګوره ستا لیول نه خرابېږي په دې ستا لیول ښه اوچتېږي. څنګه لکه اوس موږ د عربو صفت وکړو لیول د هغوی څه خراب شوی خو نه دی لیول خو د هغوی د صفت لایق دی. نو که ته ماته دا ووایې چې پلانیه تا کې دا غلطي ده ګورې ته دا ګناه کې او زه ورته وایم چې وروره قدرمند شي بلکل دا غلطي ما کې شته نن نه بعد به نه کوو. لیول زما اوچت شو که نه دا لیول زما کم شو د جاهلانو په مخ کې. نو موږ خبره د جاهلانو خو نه کوو موږ خبره د دیندارو د پوهه خلکو کوو. پوهه پې نه شوی که څه
ها څلورم قسم خلک و ذکر کیږي کامل نیکان. کامل نیکان دلته اوس منافقان ذکر شو چې هغه صرف د زړه نه آخرت د ژبه باندې آخرت مني او آخرت خبرې کوي زړه نه مني فساد کوي. دلته اوس هغه کامل نیکان خلک ذکر کیږي چې دوی د زړه نه او په ژبه او په اندامونو په هر څه باندې د الله رب العزت تابعداري کوي او هغه ته یې غاړه ایښوي. ومن الناس او بعض د خلکونه هر ټول داسې نه دي او بعض د خلکونه من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله هغه څوک دي چې خرڅوي ځان خپل دپاره د لټولو د رضا د الله. والله رؤوف بالعباد او الله شفقت کوونکی دی په بندګانو. دوی کې هغو کې څومره فرق دی ځان خرڅوي د الله د رضا دپاره. او دا خبره سورة توبه کې به راشي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله د مؤمنانو نه ځانونه د هغوی اخیستي دي مالونه یې ترې اخیستي دي په مقابل کې ورله جنت ورکوي. یعنې د دوی بیه د چا سره شوې ده؟ د الله سره شوې. بیه په دې شوې ده چې الله به تعالی جنت درکوي او ته به هغه څه کوي چې سره ته الله وایي. هغه د بدن سره تعلق ساتي هغه د مال سره ساتي. نو ډېر عجیبه دا ده د الله دې مهرباني ته وګوره وایي بعض هغه دي چې ځانونه یې خرڅ کړي دي د الله د رضا د لټولو دپاره. اوس دا سوال دا زمونږ د ځان چې دی دا د چا دی؟ دا د الله دی. او زمونږ دا مالونه د چا دي؟ د الله دي. څه د الله مال راولي الله له ورکړي الله پې ستا صفت کوي. هغه بدن چې الله تعالی درکړی ته د الله دپاره لږ ډېر ولګې الله ستا صفت کوي. دومره مهربان رب دی ځکه والله رؤوف بالعباد الله شفقت کوونکی. بل دې کې دا خبره هم راله چې ای بندګانو اوس سوچ کوئ چې یو سړی راولګي ځان ټول خرڅ کړي د الله د رضا دپاره نو هغه مهربان رب به له څه ورکوي؟ دې ته هم سوچ پکار دی. ځان خرڅول او مال خرڅول څه دي؟ یعنې ځان قرباني کول. هغه څه ته غاړه ایښوده چې الله ویلي دي که په انسان راحت وي او که به ده سخت وي، که دی بیماري که دی جوړ، که دی ځواني که دی بوډۍ، که دا ښځې که دا سړی. دغه بندګیان یې نه چلیږي. ګورئ د دغه خلکو بحث نه دی روان چې په خوشحالۍ کې به یې کوو په غم کې یې نه کوو، مسافرۍ کې یې نه کوو په کلي کې به یې کوو، په کلي کې یې کوو په مسافرۍ کې به یې نه کوو، په ځوانۍ کې یې نه کوو بوډاوالي کې به یې کوو، په بوډاوالي کې یې کوو په ځوانۍ کې یې نه کوو. دا قیسې ځان سره جیب کې کېده چې یو سړی ځان خرڅ کړي. د صرف ځواني خرڅه کړه، د ځواني او بوډاوالی خرڅ کړو، د مالداري او غریبي خرڅه کړه، د بیمارۍ حالات هم خرڅ کړي دي، د روغ بدن حالات هم خرڅ کړي دي. هر ټیم کې دوی د الله د راضي کولو کوشش ابتغاء مرضات الله د الله د رضا د لټولو دپاره. دا نه چې خلک مې صفت وکړي چې دا خو پلانې عالم دی، د تقوادار دی، د سخي دی، د مجاهد دی، د صدقې ورکوي. نه نه ابتغاء مرضات الله. د دې سبب نزول مشهور قول دا دی چې دا د صهیب الرومي رضی الله عنه مبارک نازل شوی دی او بیا د هر هغه چا دپاره دی چې څوک په دغه لار روان دي. او د صهیب قصه موږ سیرت کې ذکر کړې ده، په ډېرو ځایونو کې مخې ته راغلې ده. صهیب الرومي دا ګورې د روم نه و اصل کې دا صهیب رضی الله عنه، خو دی او د ده پوره نوم دی صهیب ابن سینان الرومي. دی رومیانو قیدي کړی و، رومیانو ځان سره قیدي کړی و او ډېر وخت د هغوی سره و. بیا بنو کلب خاندان والا دی د هغوی نه واغستو په پیسو، نو دی بیا د هغوی آزاد کرده غلام و، د هغوی سره غلام و هغوی آزاد کړی، نو ځکه ده ته صهیب الرومي ویلی کېږي. او دی په پخوانو مسلمانانو کې او رب العزت دله د اسلام نه مخکې بې انتها مال ورکړی و په مکه کې، سخت مالدار او دا سړی. نو خلاصه دا ده چې کله د هجرت کو د رسول صلی الله علیه ورته مدینې ته او رسول وسلم تللی، نو مشرکانو د ده مخه ونیوه، وی لقد اتیتنا صعلوکا حقیرا. مکې ته چې ته راغلی لکه مونږ چې وایو تشپاڼی،
مکې ته چې راغلی وي هېڅ شی نه وي، حقیر او ذلیل او فقیر وي. او دلته چې دومره هر څه دې وګټل او دومره مالونه، وها انت ذا تريد، او اوس ته دا غواړي چې ته د مکې نه وځې. وتأخذ هذه الاموال معك، او د پاسه دا چې له بیا مالونه هم ځان سره وړي چې دلته یې ګټلي دي. زمونږ دی په الله قسم وي د هغه وخته پورې ته د مکې نه نشي تللی چې څو پورې تا د هر څه مونږ ته نه حواله کړي. هر څه مونږ له راکې صرف په دې خپلو جامو کې ځي، ځمکه جیداد مال چې څه دي هغه راکې. بیا ځه نو جګړه پکې منځ کې نښتې وه، او داسې م ویلی کېږي چې د ده سره څه کسانو په هجرت باندې وتو، هغه دې مشرکانو وجلي وو. نو بیا ورته ووی صهیب ورته ووی دا اوس بیه ده ښه، وی ارأیتم ان خلیت لکم مالي، که زه د خپل مال پرېږدم، دا ځمکه او جیداد او هر څه پرېږدم، ما به پرېږدي؟ هغوی بیا خو دې موږ پرېږدو. نو پرېښودو او هر څه ورته پرېښودو، هغوی دی پرېښودو، ده ورته هر څه پرېښودو. نو په رسول وسلم پسې لاړ مدینې ته. رسول صلی الله علیه وسلم چې کله ولیدو او دې دقه شان را روان دی په یو جوړه جامو کې، هر څه یې پرېښودي. رسول صلی الله علیه وسلم ربح البیع ابا یحیی، ابو یحیی وی ښه ګټور تجارت دې کړی دی. نو الله رب العزت د آیت راولېږو ومن الناس من یشري نفسه ابتغاء مرضات الله. بعض په خلکو کې هغه دي چې ځانونه یې خرڅ کړي دي د الله د رضا د لټولو لپاره، هر څه یې خرڅ کړو، په یو جوړه جامو کې راغلی. والله رؤوف بالعباد، نو الله کو مهربانه بادشاه دی، نو صهیب له وسه ورکوي. دې ته دینداري وایي. ها د بعضو صرف هغه دینداري خوښوي چې بس څه تکلیف مکلیف ورته نه وي، او موږ دینداري وکړو که معمولي سخته راغله نو الله رب العزت وایي بیا وی شاکي دین ته. نو دا هغه څلورم قسم خلک دي. اوس الله رب العزت وایي چې اسلام ته به پوره ننوځئ، دا نه چې بعض منو بعض نه منو، لکه یهودو کې دا صفت مخکې تېر شوي. منافقان کومو مسلو کې چې ورته فایده ده هغه مني، نورې نه مني. په دې مسلمانانو کې بعض هغه شتي کمزوري مسلمانان چې هغوی هغه مسلې د دین مني چې ده ته پکې فایده یو څوک یې تنګوي نه. که چېرته تا ورته یو مسله بیان کړې چې هغه د کلیوالو خلاف ده، نو بیا نه مني. بابا کاکا ماما پې خفه کېږي، بیا نه مني. چې زمونږ د رسم و رواج خلاف ده، دا ښایسته دین دی چې هغه به منم چې کوم زما د رسم و رواج سره برابر وي. نو ته بیا د ایمان دعوه څنګه کوې؟ ایمان خو دې ته وایي چې خپل خواهشات به ټول روالي او د الله د شریعت تابع به کړي. اوس خواهشات که زمونږ هر یو وي، نو الله وایي دا قصه نه چلېږي. ګورئ، او دا خبره ولې دلته وکړه؟ ځکه چې آیت کې تیر شو الله د منافق باز وکړو. منافق باز مني، باز نه مني. الله وی خبره دغه د مرضۍ نه ده. ګورئ داسې کار به کوي لکه څنګه چې دې صهیب کړی، هر څه یې راواغېستو او د دین دپاره قرباني کړو. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو ادخلوا فی السلم کافه، ورننوځئ په اسلام کې پوره. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او مروانیږئ په قدمونو د شیطان پسې. انه لکم عدو مبین، یقینا هغه ستاسو دپاره دښمن دی ښکاره. ادخلوا فی السلم، السلم د دې نه مراد اسلام دی، او د صلح ته م وایي په عربۍ کې. السلم مراد اسلام هم دی او دا صلح ته م وایي. رب العالمین وایي ادخلوا فی السلم کافه، کافه یعنې پوره ورننوځئ، د الف نه د یا پورې، د عقیدې نه د وړې خبرې پورې به ته په اسلام کې پوره ورننوځئ. دا نه چې غم کې منم خادۍ کې نه منم، خادۍ کې منم غم کې نه منم، په ځوانۍ کې نه منم، بوډاوالي کې منم. په سعودي کې حالات جدا دي، په پاکستان کې جدا، افغانستان کې جدا، خپل کلي کې بیا مسله بل شان، بل ځای کې بل شان. نه، ادخلوا فی السلم کافه، په اسلام کې پوره ورننوځه، د الف نه د یا پورې.
که د عقیدې مسله ده، که هغه اخلاق دي، که هغه احکام دي، که هر څه دي. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او مه روانېږئ په قدمونو د شیطان پسې. دا ولې دلته وایي د شیطان په قدمونو کې دا دی، شیطان په قدمونو پسې یو ورتګ دا دی چې ته بعض اسلام منې او بعض نه منې. دا د شیطان په قدم پسې تګ دی. شیطان خو موږ باندې دغه لوبه کول غواړي، زه خیر دی دا ومنه، نه نه دا مه منه. الله وایي شیطان ستاسو ښکاره دشمن دی، د ده په قدم پسې به تګ نه کوئ. ځکه اوس وعید د هغه چا دپاره بیانېږي او دمکي د عذاب او د الله د غضب چې څوک پوره نه ورننوځي. فإن زللتم، نو که چېرته تاسو ښویدئ د څه نه نو چې دې نه وښویده خو ښه ده، چې یو مني یو نه مني د دې نه ښویدل ښه دي. دا خو صحیح شو تعبیر زما داسې پکه دا بالکل صحیح خبره خو بارک الله فیک. نو که څوک وښویدو په اسلام کې د پوره داخلېدو نه، نو ښویدل به څنګه وي چې پوره نه ورننوځي. من بعد ما جاءتكم البینات، وروستو د دې نه چې راغلل تاسو ته ښکاره دلیلونه. خبره څه پټه پناه هم نه ده که نه، ښکاره دلایل راغلي دي، انبیا دي، کتابونه دي، علما یې بیانوي، او د دې باوجود یو سړی ښویږي، پوره د اسلام تابعداري نه کوي. فاعلموا ان الله عزیز حکیم، نو پوه شئ چې یقینا الله زورور دی، حکمتونه واله دی. دا خبره پکې دننه پټه پرته ده چې الله به عذاب درکړي. ځکه خو ته ووایي بیا پوه شئ چې الله زورور دی. نو چې دې مقام کې الله وایي زورور دی، خو تا یری د څه نه؟ یری د عذاب. او ځکه د کعب الاحبار رحمه الله بارک راځي چې هغه یو پیر د خپل استاد سره قرآن وایي. استاد ورته قرآن خو هغه استاد دې کې خطا شو. من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله غفور رحيم، نو پوه شئ په دې چې الله مهربانه دی او بخښونکی. نو سبحان الله ګوره. او بیا کعب الاحبار خو د اهل کتابو یو غټ علم پاتې شوی، ډېر علم ورسره. صحابه کرامو بیا دنه ډېرې مسلې به دنه تپوسلي چې کوم به د یهودو په کتابونو کې وي. نو ده وایي چې خفه نه شي، خو دا د الله خبره نه ده. وایي څنګه؟ نو دلته خو الله یره ورکوي. که تاسو وښویئ وروستو د دې نه چې ښکاره دلایل درلو، نو پوه شئ چې الله بخښنه کوونکی دی. دا دې سره وي لږ ده، دا الله خبره نشي کېدای. هغه چې بیا مصحف کولاو کړو نو ته دلته خو دي فاعلموا ان الله عزیز حکیم واولو دقه، دا ورسره اوس لګي. چې کله سړی د الله په کتاب پوهېږي، تاسو چې سر خوځوئ په دې کې دلته زه وضاحت ته کوم چې په ترجمې نه پوهېږي ته به دې څه معلومات وکړي. ځکه ځان پوه کول غواړي په قرآن باندې. په قرآن پوه شي نو بیا به دا قسمه خبرې تعالی فایده درکوي او خوند به ترې مالي. او اسمعي رحمه الله وی ما یو پیر تلاوت کو او سورة المائده کې لګیا وم، نو دغه آیت مې ووایي چې والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله. او غل سړی او غله ښځه لاس دې پرې کوي، دا سزا ده د الله د طرف نه. والله غفور رحیم. وی ما داسې ووایي خطا شو. وبجنب اعرابي یو بنډچي را سره ولاړ. دا وایي هغه عربي په هغه ټایم کې داسې وکړن چې د عجمو سره نه وي یو ځای شي، خالص سوچه عربي وه. د دوی عربي کله ګډوډه شو د عربو چې کله د عجمو سره د عجمو د ملکونه فتح شو او د عجم او عرب ګډوډ شو، د دوی نه دوی هغه عربي ګډوډه شو. لکه څنګه چې موږ اوس زموږ د لاسه د دې خلیج د ملکونو عربي ګډوډه شوې ده، موږ سره هغه ماته پاته وایي یا خپله پکې خرابه کړې ده. او داسې د قومونو ثقافتونه او ژبې ورانېږي چې کله هغوی د نورو قومونو سره یو ځای شي. نو بانډچي دا چې مولا دی او عالم دی او فني، لکه موږ چې وایو فني عالم دی او نحو صرف کې تکړه دی، دا عام سړی دی. وی هغه داسې غلي غونته کې ما ته ووایي چې کلام من هذا، دا د چا خبرې ته چې بیانوي؟ وی ما ورته چې کلام الله، دا د الله خبرې دي. وی چې لیس هذا کلام الله،
دا الله خبره نشي کېدی. سخت حیران کړ. نو ما چې څنګه نو دا خو سزا بیانېږي د غل سړي او چې یو ښځه غلا وکړي او بیا دا چې جزاء بما کسب نکالا من الله، دا سزا د الله له طرف نه او الله بخونکی چې بخونکی خو دا سزا به بخلې وي. حدیث کې دا بخونکی ما ته نه ښکاري. چې ما مصحف کولاو کو فانتبهت فقرأت عزیز حکیم، هلته دی الله زورور دی او حکمتونه والی. زورور دی نو ګوره فیصله یې واوروله، حکیم دی نو په دې کار کې حکمت دی. وی ما ته وی چې اصبته هذا کلام الله، او دا اوس د الله خبره کېدی شي. ما بیا ودره ما ورته وی چې تقرأ القرآن، قرآن ته ډېر پوهېږي که څنګه؟ وی چې نه خاص خو نه پوهېږم. نو ما ورته وی چې بیا دا ته څنګه پته ولګېده قرآن ته نه پوهېږي او ته بیا دومره ګټه مسله. وی ما ته وی چې یا هذا ای پلانیه عز فحکم فقطع، زورور دی نو حکمتونه والا دی نو امر د پرې کولو یې ورکو. ولو غفر ورحم لما قطع، او که مهرباني کړی او شفقت یې کړی بیا یې په لاس نه پرې کوو. اسمعي حالانکې ښه مشهور سړی دی، بس وی زه غلی کېناستم. وی زورور دی حکیم دی نو امر یې وکړو چې لاس دې پرې کړه. که مهرباني او شفقت بیا لاس پرې کولو یې نه وي. دې سره دا مناسب نه دي. داسې دا یو خبره مې ذهن ته راله، دلته هم دقه خبره ده چې فاعلموا ان الله عزیز حکیم. اوس الله یره ورکوي ګوره چې دا خلک دا کوم چې ښویدلي دي د پوره اسلام نه یا د اسلام نه ښویدلي دي نه مني، مشرکان منافقان او په مسلمانانو کې بېدینه، د ټولو دپاره دا یره ده چې دوی اخر د څه په انتظار کې ناست دي. دوی ولې د پوره اسلام ته نه ننوځي، ولې غاړه نه ایږدي؟ ګوره دوی دې ته په انتظار دي چې کله الله د قیامت په ورځ فیصلې له راشي نو بیا به موږ ایمان راوړو یا بیا به موږ پوره دین منو. نو په هغه ورځ خو بیا فایده نه ورکوي چې کله الله راشي او ملایک راشي نو بیا خو به فیصله کېږي. په هغه ورځ خو بیا ګنجایش د عمل هغه نشته. ځکه الله وایي هل ينظرون، نه کوي انتظار دوی. هل په معنی د ما دی، یعنی نه کوي انتظار. دلته نه تپوس نه دی چې هل آیا دوی انتظار کوي، نه کوي دوی انتظار په ایمان راوړو کې. ایمان راوړو کې دوی انتظار نه کوي مګر دې ته پراته دي الا ان یأتیهم الله، مگر د دې خبرې چې راشي دوی ته الله فی ظلل من الغمام، پسورو کې د وریځونه، والملائکه او ملائک راشي، وقضی الامر او فیصله وشي د کار، والى الله ترجع الامور او خاص الله ته ورګرځېدې کېږي ټول کارونه یا ورګرځولې کېږي ټول کارونه. قیامت پر ورځ به الله راځي په خپله فیصلې له. دا خبره د قرآن او د حدیث نه ثابته ده. نو آیا دوی انتظار کوي دغه ورځې ته چې کله الله رب العزت راشي په سورو کې د وریځو نه، یعنی الله رب العزت د خپل شان مطابق راشي د بره. او دا مسله په حدیث کې هم راغلې ده چې رب العالمین به راکوزېږي د فیصلې دپاره د خپل شان مطابق. یو حدیث کې داسې هم راځي، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت دی چې الله به اولني او آخرني را جمع کړي ټول لمیقات یوم معلوم، هغه ورځې ته چې د هغې نیټه معلومه ده، قیاما 40 سنه، 40 کاله به دوی ولاړي او دا سترګې به نیغې راوتي د اسمان ته، ینتظرون فصل القضاء، انتظار به کوي چې الله راشي او فیصله وکړي. یو سړی به و چې دا څنګه قیامت خو 50,000 کاله دی، دلته 40 کاله ذکر کېږي. ګوره 40 کاله د ټول قیامت تذکره نه ده کړې. اول به داسې حال چې خلک به په سخته کي او یو ځای ته بل ځای ته به ځي، نو اخري اتفاق به په دې راشي چې پیغمبرانو ته به ووایو دوی به الله ته سپارش وکړي، ټول به انکار وکړي، اخره کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا راشي او په دې کې به ډېره اوږده زمانه تېره شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوه اوږده سجده باندې الله ته پروت وي، په ډېره اوږده سجده باندې.
بیا به الله ته سوال وکړي چې الله دا خلک د فیصلې په انتظار کې دي. نو بیا 40 کاله به خلک بره ګوري، دغه شان به ولاړ چې الله راځي، رب العالمین به خپل شان مطابق راشي. فی ظلل من الغمام من العرش الى الکرسی. نو څنګه چې د الله د شان سره ښایي دا خلک، الله وایي دا خلک ګوره دغه ورځې ته په انتظار دي چې کله الله راشي بیا به ایمان راوړو، یا چې کله الله راشي نو پوره به په اسلام کې ورننوځو، او چې کله ملایک راشي. دا خبره قرآن کې به راشي چې ملایک به هم راکوشي، ټول به په صفونو کې ولاړي. وقضی الامر، او فیصله به د کار وشي. نو چې فیصله د کار وشي بیا به ته ایمان راوړي. الله وایي بیا خو ایمان راوړه فایده نه کوي. والى الله ترجع الامور، او الله ته واپس کېږي ټول کارونه، کار د دنیا، کار د آخرت، کار د دین، کار د دنیا، فیصلې د دین، فیصلې د دنیا، دا هر څه الله رب العزت ته واپس کېږي. اوس الله وایي د بني اسرائیلو نه تپوس وکړه که نه، بني اسرائیلو له ما څومره نعمتونه ورکړي، څومره نښې مې وله ورکړي، هغوی هغه نښې ونه منلې، اکثرو غاړه ورته کېنښوده، هغه نعمتونو قدر یې ونه کړو. نو څه چل شوی و د هغوی سره، الله وایي د هغوی نه معلومات وکړه که نه. یره ورکوي الله هغه خلکو ته چې څوک وښوي دوی د دین نه، چې تاسو خو د بني اسرائیلو نه م عبرت والی که نو عبرت به ته هله والي چې کله ته د بني اسرائیلو نه څه وکړې، تپوس وکړي. نو ځکه الله وایي سل بني اسرائیل، تپوس وکړه د بني اسرائیلو نه، کم آتیناهم من آیة بینه، چې څومره ډېر ورکړي وو موږ دوی ته، یا چې څومره ډېرې ورکړې وې موږ دوی ته نښې ښکاره. خطاب چا ته دی؟ الله چا ته وایي چې تپوس وکړه؟ رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي. د هغې نه بعد بیا چې هر څوک قرآن تلاوت کوي، اوري، بیانیږي، وضاحت یې کوي، الله هغه ته وایي لاړ شه تپوس وکړه. ښه نو د کومو بني اسرائیلو نه تپوس وکړه؟ کوم چې پخوا تباه شوي دي، د هغوی قبرونو له به ورشو، هغې نه به تپوس کوو. کوم چې موجود دي، دا داسې ګران سوال و چې موږ پکې ګډوډ شو. تپوس وکړه د کومو بني اسرائیلو نه؟ د هغو نه کوم چې موسی علیه السلام سره کوی تور ته تللي وه توبې دپاره، هغوی نه تپوس وکړه. کوم ځای کې چې تپوس دې وکړو؟ الله وایي دغه ستاسو وخت کې چې دوی تپوس وکړه. دا خبرې خو دوی ته ټولې معلومې چې کم آتیناهم من آیة بینه، څومره ډېرې ورکړې وې موږ دوی ته قسمه قسم نښې. هغه نښې دغې ټولې نښې راغلې، هغه نښې چې د موسی علیه السلام په رښتینوالي دلالت کو، هغه نښې چې د رسول وسلم په رښتینوالي دلالت کو. دې کې بیا هر قسمه نعمت دننه راغی، هر قسمه نعمت. او بني اسرائیلو باندې خو الله ډېر احسانات کړي، ټول پکې راغلو. اخرنی لوی نعمت چې الله هغوی له ورکړی نعمت د اسلام، نعمت د رسول صلی الله علیه وسلم، نعمت د قرآن. خو هغوی د دې نعمت شکریه نه ده ادا کړې، دا نعمت هغوی بدل کړی دی. نعمت سړی څنګه بدلی؟ نعمت بدلیږي په ناشکرۍ سره. نو ناشکري ده چې ته د هغه نعمت قدر ونه کړې او هغه څه ونه کړې کوم چې درته الله ویلي دي. نو ځکه الله وایي ومن یبدل نعمت الله، او څوک چې بدل کړي نعمت د الله، په څه سره یې بدل کړي؟ په ناشکرۍ سره. من بعد ما جاءت، وروستو د دې نه چې راغې دته، فإن الله شدید العقاب، نو یقینا الله سخت عذاب ورکوونکی دی. دې کې یره الله بني اسرائیلو له ورکوي، ټولو له، ټولو له، چې ګوره دا نعمت الله ټولو ته رالېږلی، قرآن د ټولو ته دی، رسول وسلم ټولو ته رالېږلی شوی، دا نعمت دی. چا چې د دې نعمت قدر نه دی کړی، چا چې د اسلام ته غاړه نه دی ایښودې، یا څه غاړه یې ورته ایښودې ده او څه نه، الله وایي په دې خبره ځان پوه کوي چې الله ګورې سخت عذاب ورکوونکی دی. اوس بله مسله الله بیانوي، هغه دا چې کافران اصل کې د دنیا دوکه کړي دي او په مؤمنانو پورې خاندي. نو سوال دا دی چې ولې اوس د دنیا خبره کوي؟ خبره خو روانه وه چې بني اسرائیلو ته څومره نښې راغلې، هغوی ونه منلې. اوس وایي کافرانو ته دنیا ښایسته شوې ده. ولې؟ بارک الله فیک. ګوره
یو څو آیته شاته ووایي که تاسو وښویدئ د اسلام نه د ښویدو یو وجه دا ده په دنیا کې ډېر ورننوتل ذکر دنیا باس کوي زين للذين كفروا الحياة الدنيا خیسته کړی شوي د کافرانو ته یا خیسته کړی شوي د کافرانو ته ژوند دنیوي ويسخرون من الذين آمنوا او ټوغې کوي په هغه کسانو پورې چې ایمان یې راوړی دی زین خیسته کړی شوي د دوی ته د دنیا او د ژوند د دنیا خیسته کړی شوی څنګه دی په یو څو طریقو سره یو ده د دنیا الله پیدا کړي خیسته ده حدیث کې راځي چې دنیا تکه شنه ده او خوږه ده دا په دې دنیا کې د شینوالی او خوږوالی پروت دی دا الله پیدا کړي داسې ده د امتحان دپاره ځکه که چېرته دنیا په رنګ کې شنه نه وې او په خوند کې خوږه نه وې نو بیا د امتحان فایده نه وه خو دنیا ډېره خوږه ده دنیا کې هر څه دننه رالو صرف پیسې نه دي موږ چې کله دنیا باسو کې زموږ ذهن ډایرکټ پیسو ته دنیا کې چې څه دي دنیا سره تعلق ساتي هغه پیسې هغه بچي هغه ځمکې هغه فخر هغه شهرت هغه رنګ هغه هر څه چې دننه دي دې کې راځي دویمه ده دوی ته ښایسته کړي د بیا د دنیا شیطان ورته وایي بس دغه ژوند دی نو دغه دی او دغه دی او بس دغه دی نور څه دي دغه شان دنیا چې ښایسته کړی کېږي یو انسان ته نو درېیمه په دې چې د انسان سره خواوشا کې خلک دنیا پرسي کله ګوره سړی سوچ کوي په خپله د ځان سره دا لوز وکړي چېرې نور به زه د دنیا کې ډېر نه ورننوځم او خپله دینداري به کوم او دنیا به دومره کوم څومره چې ضرورت وي خو خواوشا کې ماحول هغه نه وي پلار نیکه ښځه بچي ملګري ټول دقه یو خبره کوي د هغوی شروع د دنیا په دال سره کیږي او ختمیږي د دنیا په دال سره خبره په دې کې سړی مجبوره شي کله او په زور زبردستۍ سره په ده باندې هغه نیغه لار چې هغه پاتې کړی شي نو دنیا یو سړی به چې څوک دنیا شاته ګزار کړو مه خفه کېږه او مه پې طبیعت خرابوه تا ته موږ دا نه دي ویلي چې بلکل یې ګزار کړه تا ته موږ دا ویلي چې څومره باندې ګزاره کېږي کار چلوه خو ورننوځه پکې به خبره د ورننوتو ده خبره د دې نه ده چې بلکل یې پرېږده ته به لازم ځان له د رزق درک لګوې بچو له به لګوې ځان له به یو چت جوړی چې ته ترې لاندې په امني او د دنیا دا منډې به ووو منګه دا نه تښتي خو زموږ نه وخت روان دی د دیندارۍ حالانکې خبره الټه کوي دا دین نه لرې خلک نه دي دوی دین نه تښتي دوی څه وایي دین نه تښتي نو دا ډېر څوک چې دا خبره کوي یعنې ډېر ادب سره هم دا ډېر کم عقل سړی دی چې څوک دا وایي دینداري څه تښتي خو نه دین څه تښتي خو نه دا ډېر کم عقل سړی دی ډېر کم عقل دی ولې دنیا نه تښتي او دنیا څنګه تښتي ته پکې چېرته درې تښتي چېرته تښتېدی شي دنیا خو د دیندارۍ هغه زمانه د نه تښتي ځوانۍ کې چې کومه ته دینداري کولی شي دا بیا نه کېږي په مالدارۍ کې چې ته کومه کولی شي بیا غریبۍ کې نه کېږي په روغ صحت سره چې ته کومه کولی شي دا وروسته نه کېږي فارغه وخت کې چې کومه دینداري کېږي دا بیا وروسته نه کېږي نو یاره دا پکار ده چې زموږ نه دینداري روانه ده دنیا چېرته تښتي تاسو کې چا نه دنیا تښتېدلې ده دنیا نه تښتي دنیا یې چېرته نه تښتي دا د مرګه پورې به دا وراکاږو مرګه پورې به وراکاږو خو زمانه د دیندارۍ رانه روانه ده د بدن طاقت رانه روان دی موقع رانه ختمیږي ځای کېږي خبره اصل کې ده دنیا ورته ښایسته کړی شوې ده نو خاندي په چا پورې ویسخرون من الذین آمنوا خاندي په مؤمنانو پورې ویې دوی ته وګوره د دوی دې غریبۍ ته وګوره دې ځان ته دینداره وي او ته د دې کور ته وګوره دې ځان ته دینداره وي او ته د دې ګاډي ته وګوره الټه خاندي په هغه چا پورې چا چې حقیقت د دنیا پېژندلی دی دا کمقلتوب نه دی کمقلتوب نور څه ته وي لکه یو سړی دی ښه ښکلې ګزاره روانه ده دو ټیمه ډوډۍ خوري ښه په حیا او په عزت کې صحیح ده ستا دغه په شان وایي ډوډۍ به نه وي چې پای کې به غوښې ډېرې پروګرامونه به ګټي کور شتي دغه ژوند پکې روان دی ستا دغه بنګلې په شان نه دی ورسره خپل آخرت کوي لګیا دی نو ګټلې خو ده
تا خو دومره دنیا ځان له ښایسته کړې ده او آخرت د همیشه ژوند هغه تباه و برباد شو. نو ځکه الله قرآن کوي دا به راشي آخرت کې به بیا دغه مؤمنان په دوی پورې خاندي چې کله دوی جهنم ته لاړ شي. ځکه الله څه وایي والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه، او هغه کسان چې یریږي د الله نه د پاسه به یې په دوی باندې په ورځ د قیامت. دا د دوی په دې الله وایي د دوی په دې مسخرو باندې خپل طبیعت او چورت مه خرابوئ. ګورئ همدغه تقوادار خلک به د قیامت په ورځ صحیح اوچت به اوچت به په څه کې په مرتبو کې په مقام کې په شان کې. والله يرزق من يشاء بغیر حساب، او الله رزق ورکوي چا لره چې وغواړي بې حسابه یا بې د حساب نه. د عزت چې الله کوم مؤمنانو له ورکوي دا هم رزق دی. که دلته الله ووایي که نه چې تقوادار به اوچتي، دا رزق نه دی، رزق دی که نو الله چې چا له رزق ورکوي بې حسابه ورکوي. ټیک یو بل تفسیر هم دی کیدای شي تاسو نه یې اورېدلی، اول پیر به یې اورېدلی، ډېرو ملګرو به ځینې نه خبر. والله یرزق من یشاء بغیر حساب، او الله ورکوي رزق هر چا ته او څوک ورسره حساب نشي کولی چې ولې د فلاني له ډېر رزق ورکړو ولې د فلاني له لږ ورکړو. د الله سره څوک د حساب نشي کولی بغیر حساب، یعنی بغیر د حساب د الله سره. لکه اوس تا سره پیسې دي او ته یې ورکوې خلکو له، نو دا یره دې چې ما سره به حساب کېږي، دا دې ولې دومره ورکوې، دا یره د الله سره نشته. د هغه نه هېڅوک تپوس نشي کولی چې ولې پلانې غریب دی، ولې پلانې مالدار دی، ولې د پلاني له په آخرت کې عزت ورکړو، ولې د پلاني له په جنت کې اوچت مقام ورکړو، ولې د په دنیا کې پلاني له رزق پراخه ورکړی دی، بچي دې ورله ډېر ورکړي، عزت دې ورله ډېر ورکړی، علم دې ورله ډېر ورکړی. دا حساب د الله سره ګوره څوک نشي کولی. نو اوس الله رب العزت خبره د هغه پخوانۍ زمانې کوي د نوح علیه السلام د وخت چې دا خلک ټول یو امت. نه اخو احکام دي، اخو احکام ګوره حلال او حرام ته وایي. دا خو مسله د حلال او د حرام خو نه ده، ورسېدی پې که نه. حکم احکام په شریعت کې حلال او حرام ته وایي. یو مسله ده، یو معامله ده چې دا کول روا دي که ناروا دي، دا د هغه احکامو کې نه راځي. ګورئ دا خو عامه خبره الله کوي، د منافق شان بیانوي، د مؤمن شان بیانوي، دا حکم نه دی، حکم حلال او حرام ته وایي. ورسېدی پې که ها. اوس الله خبره د هغه پخواني زمانې کې د نوح علیه السلام د وخت چې اصل کې دا امت ټول او دا خلک ټول په یو دین. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت دی چې د نوح علیه السلام او د آدم علیه السلام په منځ کې 1000 کاله عمر، 1000 کاله د ټول خلک د الله په دین باندې. بیا وروسته قصه تاسو معلومه ده چې څنګه په د نوح علیه السلام په قوم کې د بوتانو بندگی شروع شو، نو خلکو اختلاف وکړو. چې اختلاف یې وکړو، الله رب العزت اولنی رسول او پیغمبر ځمکې ته راولېږو. هغه څوک دی؟ نوح علیه السلام. اوس به یو سړی ووایي چېرې الله خو د دنیا خبره کوله چې د کافرانو چې نظر په دنیا باندې دی او دوی په مؤمنانو پورې خاندي. اوس یې خبره دا شروع کړه چې خلک ټول یو امت و، خو بیا اختلاف پیدا شو او الله پیغمبران راولېږل. مناسبت څه دی؟ مناسبت دا دی الله رب العزت مطلب د دې خبرې دی چې سوچ پکې وکړي چې دا ټول خلک یو وو، د خلکو کې چې اختلاف پیدا شوی دی هغه هم د دې دنیا د لاسه پیدا شوی دی. دنیا له چې کله ترجیح ورکړې ده او د آخرت نه نظر اړولی دی، اختلاف پیدا شوی دی. كان الناس أمة واحدة، و خلق یو ډله. دا به لږ مختصر وایو ځکه چې موږ سره په دې بعضو ایتونو او احکاماتو کې ډېر وخت زموږ نه واورېدو. کوم ایتونه چې واضح وي هغې به ډېر تفصیل ته ضرورت نه وي. و خلق یو ډله کوم وخت کې؟ نوح علیه السلام د راتګ نه مخکې ټول خلک په یو دین، نو دوی کې به اختلاف راغی. فبعث الله النبیین، نو راولېږل الله انبیاء مبشرین و منذرین، زیری ورکونکي او یره ورکونکي. وانزل معهم الكتاب،
او نازل کړل د هغوی سره کتابونه. الکتاب د دې نه مراد ټول کتابونه دي، دا نه چې نازل کړو د هغوی سره کتاب، یو کتاب خو ټولو سره نه کتابونه. وانزل معهم الكتاب بالحق، په حق سره یا د حق د راښکاره کولو لپاره، په حق سره یعنی دا الله رب العزت دا کتابونه رالیږلي دي د حق خبره ده، او الله رب العزت دا کتابونه رالیږلي د حق د ښکاره کولو لپاره. لیحکم بین الناس، د دې دپاره چې فیصله وکړي په منځ د خلکو کې، فیما اختلفوا فیه، هغه څه کې چې هغوی پکې اختلاف کړی و، اختلاف یې د حق سره کړی و که نو دا اختلاف د الله په کتاب کې و که د خلکو کړی و؟ د خلکو کړی و. ځکه دا خبره یاده کوي چې کله حق بیان شي او څوک د هغې خلاف ورزي کوي، نو ته به د حق بیانونکي ته به دا نه وي چې ستا د لاسه اختلافات جوړ شو، ته به هغه سړی ملامته کوي چا چې حق ته غاړه کېنښوده، اختلاف خو هغه جوړ کړو. یعنې دلته به یو سړی څه وایي چې دا د پیغمبرانو اختلاف جوړ کړو. اختلاف خو به نه وی که دې قومونو د انبیاو دې خبرو ته غاړه ایښودی. رسول صلی الله علیه وسلم ته قریش وی ستا د لاسه قریش ټوټې ټوټې شو، د هغه د لاسه خو نه ټوټې شوي. که د هغه خبره ټولو منلی وی خو اتفاق به راغلی وی، لکه څنګه چې د مهاجرینو او د انصارو راغی، یو د مکې دي بل د مدینې دي، ورورولۍ ته وګوره. نو څنګه په قریش کې دننه په مکه کې صرف چې دی دا دوی د یو بل خلاف شو د شریعت د لاسه؟ نه، شریعت د لاسه نه، د شریعت د نه منلو د لاسه. وما اختلف فيه، او اختلاف نه وکړی په دغې کې، په څه کې؟ په دې کتابونو کې. دلته الله نږدې خبره د کتابونو وکړه، اختلاف نه وکړی په دې کتابونو کې، الا الذین اوتوا، مگر هغه کسانو چې ورکړی شوی ورته، من بعد ما جاءتهم البینات، وروستو د دې نه چې راغلل هغوی ته ښکاره دلایل، بغیا بینهم، د وجې د ضد نه په خپل منځ کې. دې بدبختۍ ته وګوره، الله وی اختلاف کړی هغه چا و چې چاته دا کتاب ورکړی شوی و، د دې کتاب علم ورته ورکړی شوی، هغوی اختلاف وکړو د څه د لاسه؟ د ضد او د عناد د لاسه. من بعد ما جاءتهم البینات، وروستو د دې نه چې ښکاره دلایل راغلل. دا څه وما اختلف فيه الا الذین اوتوه، اختلاف نه وکړی مګر هغه چا چې ورکړی شوی ورته، لکه ورکړی شوی ورته تورات، هغوی اختلاف کړی دی که ورکړی شوی ورته انجیل، زبور، نور اسماني کتابونه، الله هغوی اختلاف کړی او د بدبختۍ ته وګوره او د ضد او عناد ته وګوره چې اختلاف یې کړی دی. من بعد ما جاءتهم البینات، وروسته دې چې ښکاره دلایل ورته راغلي. او دا په امت کې دنه هم داسې خلک شته، داسې مسلمانان چې هغوی سره د ښکاره دلایلو د قرآن او د حدیث حق ته غاړه نه ږدي. نو دا د دې ټولو که هغه موږ امتونو په سطحه خبره وکړو او که هغه موږ په امت کې دننه خبره وکړو، د دې ټولو وجه چې ده هغه بغیم بینهم، د حسد او د ضد او د عناد او د کینې د لاسه، هغوی حق ته غاړه کېنښوده. الله رب العزت وایي فهدى الله الذين آمنوا، نو هدایت وکړو الله هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی و، لما اختلفوا فيه، هغه خبرې ته چې هغوی پکې اختلاف کړی و، من الحق د حق نه، بإذنه په توفیق د هغه سره. اختلاف خو شو، اختلاف خو راغی، هدایت پکې چا ته میلاو شو؟ چا چې ایمان راوړه. د دې نه دا فایده راووته زموږ ټولو دپاره، هر اختلاف چې راشي کنه په دې کې نېغې لارې ته هغه سړی رسي چې د الله شریعت ته غاړه کېږي. که زموږ په منځ کې دیني اختلاف راشي کنه، لکه اوس یو کس یو مسله بیانوي بل بله بیانوي، هېڅ هم جګړې ته ضرورت نشته. ښه په ارام راځي ګورو چې الله څه وایي، د الله رسول څه وایي. چې کله الله او د الله د رسول خبره معلومه کړو، نو اختلاف به څه شي؟ اختلاف به ختم شي، دې ته به غاړه کېږدي، هر څه به ختم شي بإذنه، په اذن د الله سره. د دې نه دا فایده راووته چې الله ونه غواړي که نه، والله که راته هدایت میلاو شي په اختلاف کې. ځکه به رسول صلی الله علیه وسلم دا دعا غوښته، مخکې موږ سره دا خبره تېره شوې ده، ما په یو څو
دلایل او دعاګانې مو ذکر کړي چې حدیث کې راغلي دي. رسول الله وسلم به دا دعا وغوښته وي یا الله دې خلکو چې کوم اختلاف جوړ کړی دی ما ته پکې نیغه لار والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. او الله هدایت کوي چاته چې وغواړي لارې نیغې ته. اوس الله رب العزت بله خبره بیانوي هغه دا چې په تاسو به امتحانونه راځي او ډېر تکلیفونه به راځي نو صبر به کوئ. اوس یو سړی به دا ووایي ما ته چې خبره دا روانه وه چې ټول خلک یو امت و اختلاف پیدا کو الله انبیا راولېږل داسې وکه نه اوس الله وایي چې تکلیفونه به برداشت کوئ. مناسبت سره مناسبت هغه دا دی الله وایي ټول خلک یو بې اختلاف پیدا شو. اختلاف چې کله پیدا شي که نه نو دا د مؤمن او د کافر منځ کې دی دا د بېدین او د دینداره په منځ کې دی. نو ستاسو څه خیال دی چې ته به دیندار او په تا به څه سخته نه راځي او ته به مؤمنې او په تا به څه تکلیف نه راځي او تا سره اختلاف شوی دی ستا مخالفین دي الله وایي صبر به کوئ. قسمه قسم امتحانونه به راځي. یا دا بعض علما داسې وایي چې تېر شوي ایتونو کې الله وایي چې د دین نه ونه خویږئ د دین نه ونه خویږئ او د شیطان په قدمونو پسې به نه ځئ. نو اوس الله دا وایي که هر قسمه سخته د باندې راله او هر قسمه حالات رالو تاسو به خویږئ نه دین به نه پرېږدئ دینداري به نه پرېږدئ ځکه دا خبره کوي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة آیا تاسو ګمان کوئ چې ورننوځئ به جنت ته ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم او حال دا چې تر اوسه پورې نه دی راغلی تاسو ته حال د هغه کسانو چې تېر شوي دي مخکې ستاسو نه. الله وایي هغه حالات خو لا په تاسو نه دي راغلي هغه شان حالات څنګه چې په چا راغلي په پوهانو راغلي چې چل شوی و د هغوی سره مستهم البأساء والضراء رسېدلی و هغوی ته تکلیف د مال او تکلیف د بدن وزلزلوا او جړه کولی شوي وو. الله وایي په هغوی خو لویې سختې راغلي په تاسو خو له هغه سختي نه دي راغلي او د جنت دعوې هم شروع کړي. جنت داسې سرای نه دی چې موږ ورننوځو او ته پرېوځو پکې. الله وایي د پوخانو هغه سختې خوا خو له په تاسو راغلي دي چې الله وایي ما جړه کولي وو زلزله مې پرې راوستې وه د امتحانونو په تاسو خو دغه هم نه دي راغلي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه او بس جنت ته به ورننوځي دا ډېرو خلکو دا مطلب دی بس زمونږ جنت زمونږ خاص شو. سورة العمران کې براشي الله وایي ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وحب په قضا کې ډېره سخته راغلې وه که الله صحابه کرامو ته ستاسو څه خیال دی چې جنت ته به داسې ورننوځئ دا خو به الله راښکاره کوي مجاهدین دا به الله راښکاره کوي صبر کوونکي داسې په اسانه خو الله وایي جنت ته تګ نشته امتحانونه به راځي. سورة العنكبوت کې الله سوي فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. امتحانونه به راځي چې پته پکې د رښتیني ولګي او د دروغجن ولګي مزید یې خپه باندې واچوه زه به جنت ته ځم. خپله دنیا کوه او که چېرته داسې معمولي طبیعت هم برابر و دینداري به پکې کوو او زه به چېرته ځم زه به جنت ته ځم. معمولي سخته پرې راغلي نه د خولې نه بیا لاړې ساسي بیا ته دین هم پاتې شي او دینداري هم پاتې شي بیا جومات هم پاتې شي بیا الله هم پاتې شي د الله رسول هم پاتې شي بیا قرآن هم پاتې شي بیا حدیث هم پاتې شي. او چې کله حالات برابري که نه نو ته به وایې چې کیدای شي د جنت د دروازې چابي چې د هغه د ده سره پرته دی به اولنی ورننوځي جنت ته سختي به راځي. الله وایي د دې په شان نزول کې دا قصه بیانېږي. امام بخاری دا روایت راوړی د خباب ابن الارت رضی الله عنه. خباب پیژنې که ډېره سختۍ تېره کړې قریشو ډېر تکلیفونه هغه له ورکړو ډېر تکلیفونه. رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د دې کعبې په سوري کې پروت و په ځان یې څادر اچوله او په مسلمانانو ډېر امتحانونه که ځان ډېر پوهه کول غواړي نو زما د سیرت درسونه به واورئ د مکي حالاتو چې په مسلمانانو څنګه سختۍ راغلي.
بیا دغه شان چې دی د هغې نه بعد هم سختې راغلي. سختې یوازې مکي دور کې نه ده، احد غزا ته وګوره، خندق ته وګوره، نور کم حالات شي. نو بعض ملګري رالو په رسول وسلم پسې، یا رسول الله الا تدعو لنا، ته الله ته سوال نه کوې چې زموږ د حالات برابر کړي؟ دا په موږ څومره سخته ده. بلال ته وګوره، خباب ته وګوره، سمیه ته وګوره، نور چې کم کمزور دي یا رسول الله د هغوی څه حال دی؟ ته الله ته نه. رسول وسلم غوسه شو او کېناستو، اول ډډه یې لګولې وه، بیا کېناستو. وایي ستاسو نه پخواني چې کوم وو مخکیني، هغوی کې به یو راوستی شو، په ځمکه کې به کنده وکنستلی شو، دی به پکې ودرولی شو، او بیا به یې غټه اره راوړه، نو د سر د طرف نه به یې دوه ټوټې کړو، او بل به یې راوستو، نو هغه به یې ودرو، نو د اوسپنو په منګزو به یې ترې غوښې منګز کړي. ما یصده ذلک عن دینه، خو هغوی به دین پرې نه ښه. تاسو تعدي کوئ، ولکنکم قوم تستعجلون، تاسو تعدي کوئ، په تاسو خو هغه سخته لا نه ده راغلې. یعنې زه یم چې رسول وسلم خباب په شان سړي ته وایي چې په تا سخته نه ده راغلې، نو زموږ به څه حال وي؟ موږ خو سخته نه، موږ خو وایو په موږ چې کومې راغلي دي، موږ سخته دغې ته وایو چې تنخوا لږه کمه زیاته شي که نه. بس دا زموږ د ټولو نه ګټه سخته ده چې تنخوا لږه کمه ډېره شي، یا داسې دنیوي داسې جټکه غونته کې راشي که نه. بیا زموږ د هر څه هېري. یعنې کله چې حالات ښه نو دا ساه چې به یې اخېستو دې سره به سبحان الله وي، سبحان الله، لا اله الا الله. خو چې کله لږ مالي حالات خراب شي، نو بیا چې تپوس وکړې لکه ته نه ښکارې، نه جومات، نه مونځ، نه اودس، نه، یا بس په سخت امتحان کې غټه مسله ده. که غټه مسله دا وي چې انسان ته امتحان په دین کې راشي. دین ته خو دې خیر دی که نه، عقیدې ته خو دې خیر دی که نه، چې عقیدې ته خیر دی، دین ته خیر دی، نورو سره به وراکاږو. دا خو دنیا ده، په دې مه ګډوډه کېږه. او ځکه رسول وسلم به یو دا دعا د الله نه غوښته، لا تجعل مصیبتي فی دینی، یا الله زما مصیبت زما په دین کې مه ګرځوه. خیر دی که د دنیا مصیبت یې، دنیا د مصیبت سره سړی وایي راکاږي، او د دین مصیبت را باندې الله مه راوله. لکه چې دین مصیبت خطرناک وي، څه پته لګي کېدای شي ایمان پکې وبیلې. نو الله وایي چې سختې به راځي. پخوانو باندې الله وایي دوه قسمه سختې راغلي، البأسا والضرا. امتحان د مال مو، امتحان د بدن مو. امتحان یو قسم نه دی. ګورئ، سختې کله د بدن سره تعلق ساتي، سختې کله د مال سره تعلق ساتي. لنډ الله دا وایي وزلزلوا، وایي سم مې جړه کولي وو په دې امتحانونو کې دومره، حتی تر دې چې یقول الرسول، وبوي رسول، والذین آمنوا معه، او هغه کسانو چې ایمان یې راوړی و د هغه سره، متى نصر الله، کله به یې مرسته د الله، الا ان نصر الله قریب، خبر شي یقینا مرسته د الله نږدې ده. پیغمبر د الله په هغه زمانه کې چې هغه به دا ووایي کله به یې مرسته د الله. د سوال زړه ته راځي پیغمبر څنګه دا خبره کوي؟ نو جواب دا دی چې دا ناشکري الله د هغوی نه ذکر کوي، نه د هغوی بېصبري ذکر کوي. د الله د هغوی د زړه حال بیانوي چې صرف الله ته معلوم. الله وایي په زړه کې به بار بار دا امیدونه او د ارمانونه راتلو چې الله هغه مرسته به کله راشي. دومره تکلیف و، نو چې په رسول دومره تکلیف وي چې بار بار د زړه نه اواز کوي چې الله هغه مرسته به کوي، سوچ وکړئ دا به څومره سخته وه. مؤمنانو به دا وایي الله مرسته، دا نه چې ایمان او یقین دا چې غواړي د الله نه، خو معنی دا چې یقین شتي، ایمان شتي چې مرسته به د الله راځي. بېصبري نه ده کړې. الله به خبر ورکوي مرسته د الله روانه ده، نږدې ده. اقدمي الله ولي نه راولي، او خبر وشو چې ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، ولي جنت ته به ځئ نه راوځئ. لږه الله وایي زه به کله ناکله دا مرسته لږه لیټ کومه، لږه به وروستو کومه، چې د ایمان او د صبر او د یقین پکې پته ولګي. لکه زموږ ټولو دپاره زیری د امت په سطحه، د افرادو په سطحه الله رب العزت مرسته نږدې ده انشاءالله د دې امت سره، نږدې ده د دې مسلمانانو سره. هر چاته چې څه مسله ده هغه په دې کې دننه راغله، د الله مرسته نږدې ده.
هغه ته هر مشکل دی نو خبر شه په دې باندې چې مرسته د الله هغه نږدې ده. حالات کله ناکله په انسان داسې بدل را بدل شي د دې دپاره چې د ایمان او د یقین او د صبر او د تقوا پکې پته ولګي. رب العالمین دې زمونږ ایمانونو ته خیر کړي. اوس د صحابه کرامو یو سوال ذکر کیږي. صحابه کرامو یو تپوس کړی، هغه تپوس دا کړی صحابه کرامو او داسې راځي چې عمرو بن الجموح دا تپوس کړی رضی الله عنه. عمرو بن الجموح له الله ډېر مال ورکړی، ډېر مال ورسره. نو هغه راغی د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو، دوه تپوسونه یې وکړو، دوه. بماذا نتصدق وعلى من ننفق؟ د سنه مال ورکو او چاله ورکو، دو مسلې دي. د سنه ورکو چاله ورکو مسلې مخکې تېرې شوي وي د مال، نو ډېر تفصیل به یې نه کوو. يسألونك ماذا ينفقون، تپوس کوي دوی تانه پیغمبره چې څه شی خرج کړي. دا اولنی سوال دی، څه شی خرج کړي. نو به دې سره دا سوال کړی دی چې بچه یې خرج کړي. قل اوایا ما انفقتم من خیر، هغه چې تاسو خرج کوئ څه مال حلال، خیر چې دی حلال مال. جواب وشو د څه نه به مال لګې؟ حلال مال. اولنی سوال جواب وشو چې مال لګې حلالو نه به یې لګې. حدیث کې راځي الله پاک دی او پاک مال قبلوي. چاله به ورکې فللوالدین والاقربین، نو د پاره د مور او پلار او خپلوانو، والیتاما والمساکین وابن السبیل، او یتیمانانو او مسکینانو او مسافرو دی. وما تفعلوا من خیر، او هغه چې تاسو کوئ څه نیک کار، فإن الله به علیم، نو یقینا الله پاغي پوهه دی. جواب وشو د دواړو سوالونو. مال به لګې حلال، لګو به بچا یا رسول الله؟ په مور پلار، په خپلوانو، په یتیمانانو، په غریبانانو، په کونډو، په مسکینانو، په مسافرو، په دوی لګوئ که. بیا وروسته الله رب العزت د زکات هغه مسایل مقدار هغه رسولی. موږ مخکې ورځو کې دا مسله ذکر کړه چې د اسلام په اوله کې عام صدقات ورکولو، هغې څه نصاب او څه حدود نه بیان شوي. وروسته الله رب العزت بیا د واجب صدقې وضاحت وکړو چې دومره دومره لازم ده. د چا په مال کې؟ د داسې کس په مال کې. د چا دپاره؟ د دوی دپاره. څومره؟ دومره. نو درې مسلې بیا الله واضح کړي. د هغې نه بعد بیا صدقه چې کومه راځي هغه به نفلي. ګوره حدیث کې دا راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وی، او دا حدیث په صحیح بخاري کې دی، ابدأ بمن تعول، خرچه د هغه چا نه شروع وکړه چې په چا باندې خرچه کول ستا په ذمه دي. خرچه به د هغه ځای نه شروع کړي. لکه اوس یو سړی د مور پلار ورسره کور کې دي، یا ښځه ده، بچي دي، دی بهر وتی دی څوک ګوري چې په هغه خرچه وکړي. نه، ابدا بمن تعول، ستا په ذمه چې د چا خرچه ده شروع د هغوی نه وکړه. شروع د مور پلار نه، د ښځې نه، د بچو نه، خپلوانو نه. اوس د دوی خو په زما په ذمه دي، زه به دوی خرچه وکړم، د دې نه ما سره زیاتي ده، اوس واوړه بهر ته. شریعت دومره ښایسته دین دی، شروع د دې ځای نه وکړه. او ځکه دا یو فایده یاده کړه، زمونږ د مسافر ملګري خصوصا او عموما ټول نارینه، تاسو له به الله ګوره لوی اجر درکوي. زه خپل ځاني زه ته خپله خبره وکړم که نه، ژوند دی، ژوند کې قسمه قسم خبرې راځي. کله کله ما ته څه مسله راشي، لازم انسان په سوچ کې شي، فکر کې شي. نو خپله حوصله هغه زه په یو څو خبرو باندې بیا راوچتوم چې داسې ده، داسې ده، داسې ځان سره لیکم. یو دا خبره همیشه مخې ته ساتم چې الله ماله د هر څه اجر راکوي. دې بچو باندې خرچه، په دې به الله موږ له اجر راکوي. په دې ښځو باندې خرچه، الله به موږ له اجر راکوي. په مور پلار خرچه، الله به موږ له اجر راکوي. دا صدقه ده. نیت د صدقې ساتئ، نو چې دا ستاسو د ستړي کېده ضایع نه شي. او که نیت هم دغه نه وي، ځان هم ستړی کړو.
ځان هم ستړی کو او اجر میلاو نه شو. نو اجر نیت ته عبادت ساته چې دا زه چې د مور پلار خیال ساتم خرچې پې کوم دا راته الله ویلي دي نو الله به اجر درکوي. ښځې باندې خو به ته خرچه کې که نیت دې هر یو وي نو عبادت دې ولې نه جوړی؟ خرچه خو ما ورته لازم کوو که نه نو عبادت دې جوړ کړه. که بچو ته خرچه کوې عبادت دې جوړ کړه. امید دغه ساتئ او طبیعت مه خرابوئ. ستا او زما او د نارینهو مسلمانانو خبره کوم زمونږ انشاءالله د نیکیانو هغه میټر سټارټ دی که موږ دا عبادت وګڼو. هر شی چې ته بچو لالې ښځې لالې مور پلار لالې او د هغوی د لاسه په تا قرضې راځي د هغوی د لاسه ته ستړی کېږي الله تعالی اجر درکوي. هغه قصه ما تاسو ته بیان کړې وه د رسول وسلم خوا کې یو کس ناست او هغه سره جیب کې څه پیسې وي یا څه ورسره و نو هغه ته ورک شوي وو. داسې ورک شوي چې بل ځای کې یې ښودي او هغه ذهن ته دا خلاصه ده دا خبرې خپل ځای کې مونږ په دې نورو مثالونه ورکړي. هغه چې داسې جیب ته لاس کړو نه و ورسره نو هغه کوم ځای کې دی وایي کتو میلاو شو. رسول وسلم په دې هم دله الله اجر ورکړي دا د چې طبیعت ګډوډ شو. داسې مهربانه رب دی. نو طبیعت مه خرابوئ. څه چې به موږ راځي که معمولي طبیعت زموږ کته به راشي که نه الله موږ له به دې اجر راکړي. خو چې ما ورته نیت ته عبادت وساتو نیت ته اجر د ګټلو. او حدیث کې داسې راځي د ابوهریره رضی الله عنه روایت دی په صحیح مسلم کې دی. رسول الله وسلم وایي یو هغه روپۍ ده چې ته د الله په لار کې لګوې. یو هغه روپۍ ده چې ته د غلام ازادولو لپاره لګوې. یو هغه روپۍ ده چې ته په مسکین باندې لګوې. او یو هغه روپۍ ده چې ته په خپلو بچو لګوې. دا ټولې د الله دپاره دي. دا ټولې د الله دپاره. یو پکې هم د بېدینۍ نه ده که نه. په دې ټولو کې بهترین او ډېر اجر والا هغه ده کومه چې د خپل اهل و عیال لګولې ده. داسې دا خبره مې دې دپاره وکړه چې طبیعت ورته مه کتبره کوئ. د دې هر څه به الله اجر درکړي. دا عبادت دی. او بل دا چې سړي الله ګوره پیدا کړي دی له دي اول عبادت او بیا ذمهواریانې او سړی بغیر د ذمهوارۍ نه مزه نه کوي خوند نه کوي. او که چېرته الله دله دنیا پراخه درکړي که نه او ډېر څه د سره وي نو کوم چې دله الله نارینه اولاد درکړی دی که نه دوی داسې ذمهواریانې ورکوه. دا ذمهواري او په سختو کې کتبره کېده دا په سړو پورې مزه کوي په ښځو پورې نه کوي او په سړو پورې خوند کوي. ځکه چې الله رب العزت دوی کې داسې استعداد اچولی دی چې دوی دا ذمهواریانې سرته رسولی شي د الله په توفیق سره او زنانې نشي رسولی. ښځه به بچي څه وساتي بهر ساتلی شي یا ښځه به مور پلار څه وساتي هغه به ځان له کمزوري ده. خو نارینه دپاره دا کار دی نو تکلیف ورته تکلیف اجر ګڼئ او دا عبادت ګڼئ. الله ولي وایي وما تفعلوا من خیر فإن الله به علیم. تاسو چې هر د خیر کار کوئ الله به پوه دی. ته الله ته تیزئ لکه وایي که نه مال ولګوئ حلال ویې لګوئ په چا په مور پلار په بچو په غریبانانو په خپلوانو په یتیمانانو په کونډو الغرض د الله په لار کې ولګوه. بیا تا ته وایي ګوره ما ته پته دی ته څه لګې ولې زه ته دا ووایي دا ګورې ضایع کېږي نه الله وایي. هغه حدیث ما تاسو ته بیان کړی یو سړی راولګېد روپۍ ولګوله روپۍ. یو سړی راولګېد کجوري دانې یې ورکړه کجوري دانه قیامت په ورځ چې الله ته مخامخ شو او هغه د غوره امره نیکي پرته ده په تله کې یا الله دا خو ما نه دي کړي ته په ځان پته ده الله ورته دغه روپۍ و موږ دله ساتلې ده دا د کجوري هغه دانه ده. ځکه حدیث کې راځي رب العالمین ستاسو دا صدقې داسې ساتي د ځان سره لکه څنګه چې تاسو د اس یو بچی ځان سره ساتي. څومره خیال یې کوو موږ بیا د اس بچی دی به لوی په مخه هغه اداره کوو ځکه چې الله رب العزت زموږ دا صدقې ځان سره ساتي. د هغه ورته ضرورت نشته زموږ دپاره یې ساتي چې یو سخته ورځ را روانه ده او دې بندګانو ته به د دې ضرورت راځي. ته چې یو روپۍ د الله په لار کې ورکې ته چې حلاله ورکې ته چې ټکه ورکې ته چې انه ورکې دې نه ولو شی جوړېږي. دې ته مه ګوره چې ما لږې پیسې ورکړې رب العالمین لږ ډېرې نه وایي
د اوس مطابق خبره چا ډېر وس کېږي ډېر چالاک کېږي لږ نو وما تفعلوا من خیر فإن الله به علیم. بله خبره دا یاده که الله وی وما تفعلوا من خیر قربان د الله د خبرو نه داسې خبره وکړي چې ټولې پکې دننه راغلي داسې نه دي ویلي تاسو چې کم مال ولګوئ نو الله ته پته ده حالانکې داسې به راشي په بعضو ایتونو کې وایي تاسو چې هر د خیر کار کوئ الله ته پته ده یعنې چې خبره صرف پیسو پورې پاتې نه شي ورسېدی که نه ته چا سره مرسته کوې ته چا سره منډه وهې ته چاته علم ښیې ته په خپله علم زده کې ته نور عبادات کې یعنی هر د خیر کار چې کې رب وایي ماته پته ده. سبا به انشاءالله د 214 آیت نه شروع کوو. الله رب العزت دې موږ پوه کړي په قرآن باندې او الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي چې خپلې ذمهواریانې پوره پوره سرته ورسو او الله رب العزت دې موږ د هر شر او فتنې او فساد او اختلاف نه وساتي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.